د افغانستان ملي لوبډلې تنکي ځوان سپین بالر مجيب الرحمن دا خبره به تاسو نه وي اورېدلې. ویډیو تر پایه وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د افغان لوبډلې 19 کلن تنکي ځوان سپین بالر مجيب الرحمن په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغان لوبغاړو اتفاق، اتحاد او ګډې هڅې به دا لوبډله د درې اړخیزې لوبلړۍ په اتلولۍ ونازوي. نوموړي د افغان لوبډلې د اتحاد پوره ستاینه کړې. دا خبرې وروسته له هغې کیږي چې افغان لوبډلې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې له زیمبابوې وروسته د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په 15مه نیټه بنګلادیش ته په 25 منډو ماته ورکړه او مجيب الرحمن په دې لوبه کې 4 ویکټې واخیستې او 15 منډې ورکړې. مجيب الرحمن دا هم ویلي چې افغان لوبډلې ښه روزنه ترلاسه کړې او خورا تشویق شوي دي. د دوی هدف دا دی چې یو ځای په همغږۍ ولوبېږي. که دوی همداسې په اتفاق سره ولوبېږي نو یوه لوبه به هم ونه بایلي او مثبتې نمرې به واخلي. افغان لوبډلې په اتفاق سره د ګډې لوبې په ترڅ کې بنګلادیش په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې هم مات کړ او اوس په شلوریزه لوبلړۍ کې هم د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. د کریک بس ویبپاڼه لیکي چې افغان لوبډلې په شلوریزو لوبې کې هم ښه ریکارډ خپل کړ او 12 شلوریزو لوبې کې پرله پسې بریاوې واخیستې. مجيب الرحمن ویلي زیمبابوې او بنګلادیش دواړه ښې لوبډلې دي، خو موږ چې په عربي متحده اماراتو او یا هم کابل کې کوم تمرینات وکړل دا مو د دې لپاره وکړل چې په درې اړخیزه لوبلړۍ کې یوه لوبه هم ونه بایلو او ټولې وګټو. د هغه په وینا په شلوریزو لوبو کې افغان لوبډله خورا پیاوړې ده او همدا علت دی چې 12 لوبې مو سر په سر ګټلې دي او د استرالیا له ریکارډ سره مو د ټیسټ په څیر په شلوریزو لوبو کې هم ځان مساوي کړ. دغه افغان آف بریک بالر زیاته کړې ده چې د اوسنیو لوبو د بریاو ستر علت د لوبغاړو ترمنځ یووالی او اتفاق دی. هغه د ځوانو لوبغاړو ستاینه هم کړې او ویلي دي دوی ښې وړتیاوې لري، ښه تمرینات او روزنه یې ترلاسه کړې ده. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د الله په امان.